او ځکه بعضو سلفو به یو دعا غوښته، ډېره ښایسته دعا ده. دا به یې وي اللهم اغنني بالافتقار الیک ولا تفقرني بالاستغناء عنك. ناشنا دعا ده. وی یا الله ما بے پروا که د مخلوق نه په دې چې تا ته حاجتمند شم او ستا په مخ کې غریب او فقیر یم. یعنی ځان سره مې داسې رابطه جوړه کړه یا الله چې همیشه مې تا ته ضرورت او تا ته غریب یم او ستا په مخ کې فقیر یم او د دې خلکو نه مې بې پروا کړه او بې دوې په دې دعا کې. او یا الله ما مه غریب کوه په دې سره چې زه بې پروا شم تا له. یعنی هغه سړی فقیر دی غریب دی چې دی د الله نه څه دی بې پروا دی او چې د الله سره رابطه ده او الله مخې ته ځان فقیر کړی دی او غریب کړی دی او د الله نه غواړي، دا خو غني سړی دی الله بې پروا کړی دی د مخلوق نه، د مخلوق په مخ کې چرته نظر نه کوي. نو دا یاده که دا خبره چې دعا د الله هغه خوښ عبادت دی چې څوک د الله نه دعاګانې نه غواړي الله ورته په غضب کې کېږي او غوسه کېږي ورته. او یو د آدم بچی دی او یو د انسان. سبحان الله. یعنی ګوره د الله دې در ته وګوره، د الله دې کورونو ته وګوره، دې جوماتونو ته عام اعلان الله سبحانه وتعالی کړی، عام اعلان چې راشئ زما نه چې څه غواړئ زه به درله درکړم. ادعوني استجب لكم، چې څه غواړئ زه به درله درکړم، چې څه غواړئ زه به درله درکړم. او په هغه ځای کې د ګڼې څومره کموالی، یو څو د شمار خلک به درته میلاو شي، هغه چې د خپل در نه خلک شړي د هغوی په در باندې دومره ګڼې چیزۍ نه میلاوېږي. ته ورشه که نه چې ته د یو باچا خواله چې ته ورشه د خان ملک هسې ورته دا خلک پریوځي او پاسېږي او دا سپک خلک دا چمچمار غونته کې چې هسې به د خان ملک ته جي او خاندي به او جي او کته کېږي به بره کېږي، حالانکه هغه چاته دا ویلي هم نه دي چې ما نه څه وغواړئ که څه غواړئ او نه یې چاله ورکوي. دا خو د هغه مال دی او بچو ته به پاتې شي. عجیبه تره یو دی دا چې ورته ناست دی هغه مال ته خوشحاله دی کم مال چې د هغه بچو ته شاته پاتې کېږي، هغې ته یې ډډه لګولې ده پروت. او کم رب چې دا وایي راشئ وغواړئ راشئ وغواړئ د هغه کور ته ورشه څوک به ته میلاو نه شي، یا یو څو د شمار خلک به درته میلاو شي، یا چې کم راځي نو په هغو کې به درته هم ډېر داسې میلاو شي چېرته الله ته لاس داسې نه دي اوچت کړي چې د سترګو نه یې اوښکې روانې. یو سړی لاس اوچت کړي الله ته او جاړي، څه په لوی عبادت کې دا سړی اخته شوی دی، په لوی عبادت کې چې د ډېرو خلکو نه ورک شوی. الله ته لاس اوچتول سره د ژړا، سره د فریاد، سره د سترګو نه د اوښکو تله. هسې د حدیث کې شاته تیر شو که نه چې الله له حیا ورځي چې یو بنده ورته لاس اوچت کړي او الله ورته دا لاسونه خالي را پرېږدي، دین الله له حیا ورځي. سم خیال دی چې د بنده لاسونه اوچت کړي او د سترګو نه اوښکې هم روانې. الله اکبر. او سم خیال دی چې د سړي لاسونه اوچت کړي او الله ته خپله غریبي او خپل فقر او خپله کمزورتیا بیانوي. او سم خیال دی چې د سړي الله ته لاسونه اوچت کړي او د الله عظمت بیانوي، د الله عظمت بیانوي او الله په هر څه باندې پوه دی. ما که څه تفسیر دی نږدې تفسیر دوره کې تاسو ته دا فایدې ذکر کړي کوم، تاسو ته به یاد یې کړې خو زما ذهن ته راله ما د دعا اقسام ذکر کول. یو پکې دا قسم ما ذکر کړو، دا ډېر ناشنا قسم دی د دعاګانو چې مؤمن کله ووري، مؤمن ویم ژوندي زړه والا، نو د هغه په جسم باندې غونی ذکر شي. د دعا یو قسم دا د علما وایي چې ته صرف د الله عظمت بیان کړې او بس. لکه دې کې دعا کم ذکر ده وایي هغه پوه دی چې ته څه غواړې. یعنی ته 15 منټه دعا وکړه که نه 15 منټه ته لګیا یا الله ته کریم ته عظیم، یا الله ته د لوی عرش مالک یې، یا الله ته د دنیا او د آخرت بادشاه، یا الله ته رحمان، یا الله ته رحیم او ته حی او ته کریم او لګی. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد. لکه ته ته کومه دعا وغوښته وایي هغه بادشاه به پوه دی، هغه ته پته ده چې ده چې له لاسونه اوچت کړي د زړه کې څه دي، بیانولو ته ضرورت هم نشته. یو دعا دا دعا ده، څومره اوچت مؤمنان به چې له دا دعاګانې نو بیا د دوی دعاګانې الله څنګه قبلوي چې زړه کې خبره پرته. او یا الله دی چې له لاسونه داسې نه ورېږي نه یا الله دقه د یا الله کې او په دې لاسونو کې دننه ډېر څه پراته دي چې دی د الله نه غواړي او په هغې باندې الله پوه دی، په هغې الله پوه دی. هغه څاروی هغه ځناور چې وږی شي او اسمان ته یې خوله کړي او چغې وایي الله په هغې هم پوه دی چې دی وږی دی ضرورت لري. نو چې تا لاسونه اوچت کړي الله ته او حمد یې بیانې، عظمت یې بیانې، شان یې بیانې، الله ته پته لري چې ته څه غواړې او ستا په زړه کې څه دي. نو دومره اوچت مخلوق هم د الله شته. خبره مې دا کوله چې د دغه الله دې کور ته چې راشي
د شمار یو څو کسان به تاته میلاوي شي او هغه چې خلک شړي د خپل در نه د هغوی په در باندې به درته ګڼه میلاوي شي رش لارې بندې دي جې کوڅې بندې دي په هر ځای پولیس ولاړ دی په هر ځای پوجي ولاړ دی په هر ځای ادارې والا ولاړ دي تا څوک مخې ته نه پرېږدي روا حالانکې دا سړی ګوره چاله هغه څه ورکوي هم نه چې څوک یې ترې وغواړي بلکې الټی شړي په دې دا پولیسان چې ولاړ دي دا پوجیان ته خو ورنږدې شي چې دا کم ځای ته رسوي بیا هم رشته او کم رب چې دعوت درکوي راشه 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 ته یو غواړې زه به در الله وایي سل درکوم ته سل غواړې الله وایي زه به دله زر درکوم ته زر غواړې الله وایي زه به دله بې حسابه درکوم خو ته خو راشې ورځ کوم ته خو الله ته ووایه هغه جومات به تا ته خالي میلاو شي نه پې چوکیدار شتي نه پې پولیس شتي نه پې پوجي شتي نه دې څوک شړي او تا ته صرف دا دعوت دی چې راشه عباد الله د الله بندګانو راشئ نو د هغه الله په کور کې به دغه حال ځکه شاعر وایي لا تسألن بني آدم حاجة شاعر وایي د آدم د بچي نه څه مه غواړه وصل الذي ابوابه لا تحجب غواړه د هغه چا نه چې دروازې د هغه نه د هغه د در نه بندېږي او نه پې چوکیداران شته او نه پې نور څه شته دروازې کولاوېږي بیا وایي الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الله په دې غوسه کېږي او په غضب کې کېږي چې څوک ترې څه ونه غواړي او د آدم بچی په دې غوسه کېږي چې څوک ترې څه وغواړي بیا هم خلک د آدم په بچي پسې روان حالانکې هغه په سوال لکه هغه په سوال خفه کېږي غوسه کېږي ته بیا هم هغه ته ناستې دغه خپل رب نه یې غواړه دقه د آدم د بچي به ټول ستا طرف ته راواړي او ستا دپاره به یې مسخر کړي اوس ګوره د آدم د بچو سره ناشنا طبیعت ته که خبره مې شروع کړه اوږده خبره به شي د هغه وخته پورې د سره ښه محبت کوي او دا د اکثرو دی ټول نه یادو او هغه چې کوم مستثنا دي هغه ډېر لږ دي خو اکثر دا عادت دی د انسانانو چې ډېره مضبوطه یارانه ښه ټوغې ټکالې ښه مزېدار ګپ شپ او مجالس د هغه وخته پورې چې څو پورې د څه ته ضرورت نه وي راغلی که چېرته یو ورځ بیمار شو یا یو ورځ د قرض ته ضرورت راغی یا ګاډي ته دې ضرورت راغی یا بلې منډې ته دې ضرورت راغی یا بلې ته راغی یا بلې ته راغی بیا دقه د تا سره چې خندل را خندل د دوی د مخونو رنګونه بدل شي که نه زما دا خبره غلطه غلطي ما تو ستا دا غلط داسې که نه څه د چا نه څه مه غواړه والله تا ته دا ویې وایي تالي کې به در سر راوړو رور یم ستا ملګری یم هلته ته روغ یې ته برابرې ته قرض نه دی غوښتی تاسې دته مصیبت چې د باندې راشي بیا دته خاصې وګوره که نه دا چې تالي کې دله سر راوړي چې دی بیا څه شتي ما وایي شتي هغه خلک شتي خو هغه لږ دي اکثر د آدم د بچو عادت دغه دی چې څه خدمت دې ترې وغوښته او څه دې ترې وغوښتو نو په دې طبیعت خرابېږي بلکې غواړم داسې ملګری بعض وایي وی الله دې داسې ملګري او داسې خپلوان راکړي چې نه بیمارېږي نه غریب کېږي نه یېرېږي او نه ورته څه مسله راځي زارېږي او د داسې یار موږ به ورته دا ډک وسلې ولو چې تا نه زار تا نه قربان تا نه او د هغه څه ته ضرورت نه راځي نو څومره مزه کوي او چې په رښتیا د پسې راشي ور وټکوي چې لکه ما ته د دې مسلې ضرورت دا د آدم د بچو حال دی دا اکثر او رب العالمین نه چې څومره غواړي دومره ورته ته ورنږدې کېږي چې څومره ترې غواړي او ځکه یو اعرابي دا خبره کړې وه او څه ناشنا خبره یې په شعر کې کړې ده ایا مالک لا تسأل الناس والتمس بکفیک فضل الله فالله اوسع وی اے مالکه یې کس ته لګیا دی وی اے مالکه د خلکو نه مه غواړه بلکې په دې خپلو ورغو ولټوه فضل د الله پراخه دی او دی ډېره ناشنا خبره کړې ده ولو سئل الناس التراب لاوشکوا اذا قیل هاتوا ان یملوا ویمنعوا پرېږده مړه د انسانانې که چېرته خاوره ورسره په لاس کې وه او ستا خاورې ته ضرورت راغی او تا ورته چې خاوره راکړه که نه په دې به هم طبیعت خراب شي چې زما نه یې خاوره وغوښته نو ولې نه غواړي د هغه رب نه چې د هغه خزانې وي پراخه اذا قیل هاتوا ان یملوا ویمنعوا ورب الکعبه څه حقیقت دې باندې چې ویلی څه ناشنا حقیقت یې ویلی وایي د دې خلکو سره که خاوره یې خاوره دله هم نه درکوي که نه داسې نه ده شوي والله قسم پې درته خورم چې بعضو ګوره په خاورو باندې هم بخل کړی دی نه راکوي لکه لکه خاوره پورې خاورې د مړه خاوره دا ځمکه دې ټوله ډکه ده خاوره په دې خاوره باندې بخل کوي نور دې تاله څه درکوي او څه د هغه درته پروت څه د هغه نه امیدونه ساتي امیدونه د عرش والا نه ساته چې داسې بېزاره به دې د خلکو نه ساتي چې ته به حیران یې ورب الکعبه نو بیا هم یو سړی دا وایي چې ولې عرش والا سره اسمان نه خو د سرو زرو د سپینو زرو باران خو نه راوري خو دقه خلک
نو موږ خو ته هم دقه وایو چې د هغه سره دې رابطه مضبوطه ده دقه خلک ستا په خدمت کې لګي او د دې خلکو د زړونه به راواړئ چاته تا ته به یې راواړئ که نو چې تا ته یې راواړول ته بې پروا شو ستا هغه کار وشو کار اصل کې وکړو الله دا سړی پکې سبب شو خو دا سبب چا جوړ کړو الله جوړ کړو نو خبره ټول الله ته واپس شو نو چې د الله نه غواړي الله په غضب کې کېږي ګورې او چې څومره ترې غواړي دومره خوشحالېږي چې څومره ترې غواړي دومره خوشحالېږي چې څومره ترې غواړي دومره خوشحالېږي چې څومره ترې غواړي